کربلا د شیعه مسلمانانو لپاره تر ټولو سپېڅلی ځای دی. هر کال میلیونونه کسان د زیارت لپاره ورځي. د زیارت شاوخوا کوڅو کې د ودونو دفترونه دي چې خلک د واده کولو لپاره ورځي، خو همدې دفترونو کې د عراق تر ټولو پټ رازونه پراته دي. موږ اورېدلي چې ځینو مذهبي مشرانو له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستله او لنډمهالي ودونه چې متعه یا صیغه یې بولي د دې لپاره کارول چې له ځوان نجونو سره د پیسو په بدل کې د جنسي اړیکو نیولو ته لار جوړه کړي. دا د واده یو داسې تړون دی چې د پای نیټه لري او موده یې کیدای شي چې یوازې د 1 ساعت لپاره وي. ځینې وایي دا کیدای شي د یو شمېر پوهو او خبرو کسانو لپاره یو مثبت ګام وي، خو له دې موقتي ودونو څخه پر پراخه کچه ناوړه ګټه هم اخیستل کیږي. موږ د عراق ځینو د تر ټولو سپېڅلو زیارتونو شاوخوا یو کال پټې څېړنې وکړې. دا به ښه وي چې د یوې ورځې لپاره یې وکړو، کیدای شي ته پښیمانه شي، خو پام کوه چې بکارتیې له منځه یو نسې. کولی شي ورسره وخت تیر کړي او ورسره ویده شي. دا موقتي ودونه عراق کې ناقانونه دي، خو بیا هم موږ داسې ملایان ولیدل چې همداسې کولو ته راضي وو. دغه ملایانو نه یوازې دا ډول ودونه له کوچنۍ نجونو سره تنظیمول، بلکې د اسلامي قوانینو تعبیر یې هم داسې کولو چې له دغه نجونو سره دا ډول جنسي اړیکې ټینګول یې سم کار بللو. د شریعت پر بنسټ ستونزه نشته، تا ته اجازه شته، ته کولی سي چې ورسره د شاوخوا جنسي اړیکې ولري، هر څه چې د زړه غواړي. تاسو ډاډه یاست چې دا سم کار دی که هغه ماشومه هم وي؟ هو، عمر له 9 کلونو نه ډیر وي، هیڅ ستونزه نشته. که دا ژوبله شي؟ دا نو بیا ستا او د هغې ترمنځ خبره ده چې دا دومره درد زغملی شي که نه. موږ دا ویډیو غیث تمیمي چې د اسلامي قانون یو کارپو او پخوانی جګپوړی ملا دی وښوده. هغه څه چې دا سړی وایي جرم دی او د قانون سره سم باید سزا ورکړل شي. زه پوه شوم چې دا مقررات ظالمانه دي. غیث وایي چې دا یو له هغو دلایلو دی چې د دغو ملایانو پر ضد پر عامه خبرو کولو ته د راوړاندې کېدو فیصله وکړه. زه پوه شوم چې دا مقررات ظالمانه او بیرونکي دي. په پلټنو کې مو د داسې ملایانو په اړه شواهد راټول کړل چې له ماشومو او ځوانو نجونو سره د پیسو په بدل کې جنسي اړیکو ته لار برابروله. په یوه پیښه کې موږ ته وویل شول چې د یوې ماشومې بیه $800 پورې ټیټه ده. رسول 14 کلنه ده، خو تر اوسه دومره نارینه‌وو ته پلورل شوې چې شمېر یې ترې هیر دی. د دې مور پلار مړه دي او یوه کوچنۍ خور لري چې دا یې ساتنه وکړي. دا یوازې 14 کلنه وه چې یو ملا له دې سره جنسي اړیکې جوړې کړې وي. دا وایي ډېرې نجونې ماته ورته حالت کې دي. دا کار په پراخ ډول کیږي. کله چې یوه نجلۍ دا کار پیل کړي، ژوند یې ویجاړېږي او د دې ژوند او د دې لپاره هر څه په ختم حساب دي. ژوند یې په هغه لومړۍ ورځ ختمیږي چې کله دا پر دې لار روانه شي، بیا نو راتلونکی نه لري. د ملایانو د لنډمهالو ودونو ترسره کول نه دي منلي او دې ملا هیڅ ځواب رانه کړ. دوی دواړه وایي چې د آیت الله سیستاني پیروان دي چې د شیعه مسلمانانو تر ټولو لوی مذهبي مشر دی. موږ خپلې موندنې د ده دفتر ته واستولې چې په ځواب کې دا اعلامیه خپره کړه. که دا هر څه داسې چې تاسو یې وایي پیښیږي، نو بیا یې موږ په کلکه غندو. لنډمهالی واده د پیسو په بدل کې د جنسي اړیکو د ټینګولو لپاره د یوې وسیلې په توګه په داسې توګه د کارولو اجازه نشته چې د ښځو انسانیت او کرامت راټیټ کړي. کلونو جګړې په میلیونونو ښځې او نجونې له یوه نازک حالت او خطر سره مخامخ کړي، او تر څو چې ملایان ټولنه کې پرته له حساب کتابه او کوم قانوني چلند پرته کار پر مخ بیایي، نو دا نجونې به همداسې عراق کې د پټ جنسي کاروبار ښکار وي.